الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دې رکوع کې الله عزوجل موږ ته درېیمه ډله ذکر کوي. هغه خلک چې دوی په ښکاره باندې ځانونه مسلمانان بولي خو پټ په زړونو کې کافر وي. الله هم دې وساتي چې د هغه ډلې نه تعبیر خپله په قرآن کریم کې په منافقینو باندې شوی ده. ګڼو آیتونو کې د منافقینو خطاب د خلکو ته شوی، بلکې په قرآن کریم کې یو بسته سورت هم د سورة المنافقون په نوم باندې را نازل ده، 28مه سپاره کې ده. دا ډله خطرناکه ډله ده او اسلام ته ضررونه هم ډیر دي. د کفر ترڅنګ نور ډیر عیبونه لري، د دوی نور خباستونه ډیر زیات دي. د دې وجې نه الله عز وجل تفصیلي بیان د دوی موږ ته کړی ده. الله هم دې ترنه وساتي. منافق چاته وایي؟ الله دې موږ تاسو ته د هر قسمه نفاق نه نجات را نصیب کړي. حافظ ابن کثیر رحمه الله د دې ډیر تعریفونه کړي. یو تعریف دا کړی ده چې منافق ویلی کیدلی شي من يخالف قوله فعله وسره علانيته. دا هغه کس ته ویلی کیدلی شي چې د قول او فعل دا سره جلا جلا وي. په خوله یو څه وایي او پټ په زړه کې بل رنګ وي، ښکاره یو رنګ وي او پټ بیا بل قسم وي، عمل یو شانته ده خبره بل قسم ده. داسې سړي ته منافق ویلی کیدی شي. الله عز وجل هم دې وساتي. او دا منافق بیا خپل کور کې دوه قسمه ده. یو ته منافق اعتقادي وایي او بل ته منافق عملی. منافق اعتقادي هغه کس ته ویلی کیدی شي چې په زړه کې کافر وي، الله هم دې وساتي، د کفر عقیده لري او په ښکاره باندې ځان مسلمان معرفي کوي او دا خطرناک سړی هم ده او د دې سزا هم قرآن کریم ډېره سخته ذکر کړې ده. الله عز وجل فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. د جهنم تقریبا 7 طبقه دي، 7 کندې دي، لها 7 ابواب. الله عز وجل فرمایي جهنم 7 دروازې. مفسرین فرمایي د دروازو نه دلته مراد هغه کندې او طبقې دي. 7 طبقې دی جهنم. خو تر ټولو سخته کنده چې کته پکې ځې الله هم دې وساتي، تر ټولو سختترینه کنده هغه د بیخ والا ده. الله عز وجل فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دوی به په هغه درک هغه طبق لاندې د اور د جهنم کې پراته وي. الله هم دې وساتي. نو یو قسم اعتقادي منافقان دي، دا هغه دي چې پټ په زړه کې کافر او ښکاره اظهار د اسلام کوي. دا خپل کور کې بیا 2 قسمه دي. یو هغه دي چې د کفر عقیده په زړه کې ساتي، بل هغه دي چې شکمن دي، متردد دي، وایي چې یاره ما ته خو د حق او د باطل هېڅ پته نه لګېږي، نه معلومات کېږي چې دا ډله په حق باندې ده او که دا په حق باندې ده. معلومات نه راته کېږي، حق رانه ورک ده. دا اسلام به خدا په حق وي او که په حق به نه وي، خو نور ظاهري اظهار هغه د اسلام کوي، ځان مسلمان بولي. خو اما چې کله د عقیدې پوښتنه ترې وکړې، په عقیده کې دومره کمزوری وي چې دا وایي چې والله که د اسلام مې تر اوسه زړه ته کوز وي. خلک مسلماني یادوي، جنت و جهنم یادوي، خو دا مې زړه ته کوز شوي نه دي، خدا رښتیا به وي که نه به وي، تردد یې پکې. یو قسم دا منافق ده. دا ډول منافقان بیا په مکه مکرمه کې موجود وو قبل الهجره، او هغه خلکو ته به منافقان ویلی کېدلی شول چې کله به د دوی وس د هجرت و، ظاهري به اسلام هم راوړی و، خو مدینې منورې ته به هجرت نه کاوه، د کوم عذر نه بغیر به هجرت نه کاوه. دا ډول خلکو ته به منافقان ویلی کېدای شول. او بل هغه دی چې په زړه کې سوچه د کفر عقیده لري خو اظهار بیا د اسلام کوي. دا ډول خلک بیا اکثر په وخت د غلبې د اسلام کې وي، چې کله الله اسلام ته غلبه نصیب کړي نو په دې وخت کې ډېر خلک بیا داسې وي چې له ډاره ځان مسلمان بولي، خو اما پټ په زړه کې خباثت موجود وي. الله هم دې وساتي. دا بیا مدینه منوره کې راښکاره شول دا ډول منافقان. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته مهاجر شو،
په مدینه منوره کې ځایي دوه لویې قبیلې وي، یو د اوسیانو په نوم باندې او بل د بنو خزرج په نوم باندې، او د دې په مابین کې له 100 نه زیاته دښمني وه. همدې صورت بقره کې د دوی د دښمنیو بیان هم را روان ده. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راته، له دې نه مخکې دغه عبدالله ابن ابی ابن سلول چې د منافقانو مشر بیا بلل کیږي، د بنو خزرج د قبیلې قریبه دا وه چې دواړه قبیلې په ده باندې توافق سره وکړي او د مدینې منورې مشر وټاکي. خو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خلک راټول شول، ایمان یې ورباندې راوړ. عبدالله ابن ابی ابن سلول یې هیر شو. دې ظالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ذاتي عناد نور هم زیات شو. عاصم پخوانه کافر و، لای کفر اضافه کړ، د مقابله شروع کړه. خو چې کله غزوه بدر پیښه شوه په 2م کال د هجرت باندې، الله لږو مسلمانانو ته په ډېرو کافرانو باندې غلبه ورکړه او 80 نفر د کافرانو مردار کړل، 80 بندیان د ځان سره راوستل. په خلکو باندې یو هیبت خور شو چې اوهو دا خو نورې کیسې دي، غیبي نصرتونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دا قصه دومره نادره خلکو ته ښکارېده چې په هغه زمانه کې یو دوه لویې امپراتورۍ موجودې وي، یو د روم په نوم باندې او بله د فارس. دا به خپل مابین کې سره جنګېدې، لکه امریکا او روس چې ګورې، یا لکه چین او امریکا چې ګورې، داسې لویې لویې امپراتورۍ وي، زورواکې بادشاهۍ موجودې وي. خپل مابین کې به کله جنګونه به یې کول، یو غالب شو کله به بل غالب شو. دا خو وړه علاقه وه د جزیرة العرب، دې ته به د چا ور پام هم نه و. او دلته به قبایلي حکومت موجود و، قومي مشرانو ملکانو به دغه خپل مابین کې فیصلې سره کولې د اسلام نه مخکې. خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ راغی، نوی تمدن، نوی مدنیت، نوی نظام، نوی انسانیت او کامله پوهه د خلکو ته نصیب شوه. دا غزا چې کله پیښه شوه، نو اطرافو ته روم او پاریس ته خبرې ورسېدې چې داسې لږ خلک دي، د محمد په نوم باندې یو کس پیدا شوی دی، د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده، په 314 کسانو باندې زرکسیز لښکر او ښه جنګیالي لښکر چې په جنګونو کې تجربې لري، هغوی ته یې ماتې ورکړې ده، 80 یې ترې مردار کړي دي او 80 یې د ځان سره ژوندي راوستلي دي. هیبت خور شو. دې هیبت نه عبدالله ابن ابی ابن سلول دا متاثر شو. خپلو انډیوالانو ته ووایي چې یاره د دې سره ښکاره مقابله نه کېږي.